حضرت مجدد الفسانی رحمه الله فرمای وای د چا چې سترګې محفوظ نه وي د هغه به زړه محفوظ نه وي او د چا چې زړه محفوظ نه وي د هغه به شرمګاه محفوظ نه وي. اوس فیصله په تاسو ده چې د چا شرمګاه محفوظ نه وي د هغه ځای جهنم. بس پر یو خبره باندې تاسو ځان پوه کړئ چې د رزق د پراخۍ لپاره که دا دوه اسما مبارکه د الله جل جلاله تاسو وایئ ان شاء الله چې الله جل شانه به ستاسو روزي پراخه کړي. لیکن دې سره یو دوه خبرې به ضروري وي. هغه اسما مبارکه دا کوم ذکر چې دی نو هغه یا کریم او یا رزاق ذکر دی. کوم انسان چې د یا کریم او یا رزاق وظیفه کوي الله رب العزت به د دې انسان روزه کې ډېر لوی برکت ورکړي او داسې برکت به پکې الله رب العزت پیدا کړي چې دې به ورته خپل حق خیران پاتې وي. د دې انسان ذهن به هغه ځای ته نه ځي. لیکن دې سره به یو څو خبرې ضرور ساتئ. یو دا چې د نظر حفاظت به ته کوې. موږ باندې د رزق تنګسیا ولې راځي؟ دا څه وجه دا د ګناهونو د کثرت د وجې نه راځي. موږ چې په پریشانو کې مبتلا کېږو او د رزق تنګسیا چې په موږ باندې راځي نو اصل وجه په دې کې دا ده چې موږ د ګناهونو په کثرت سره کوو. خپل ګناهونه به کم کو او ګناهونه به موږ اله کمو چې کله موږ د خپل سترګو حفاظت وکړو کنه د سترګو حفاظت به کوئ. حضرت مجدد الفسانی رحمه الله فرمای وای د چا چې سترګې محفوظ نه وي د هغه به زړه محفوظ نه وي او د چا چې زړه محفوظ نه وي د هغه به شرمګاه محفوظ نه وي. اوس فیصله په تاسو ده چې د چا شرمګاه محفوظ نه وي د هغه ځای جهنم دی. نو د ټولو اول چې موږ د خپل سترګو حفاظت وکړو زموږ د باقي اندامونو حفاظت په خپله کېږي. نو د ګناه نه به اله بچ کېږو موږ چې موږ د خپل سترګو حفاظت وکړو. دویم نمبر کې 5 وخته منځونه که موږ شروع وکړو. لکه ډېر کله ته داسې وي چې موږ په کورونو کې منځونه نه کوو. اصل وجه دغه ده لکه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله فرمایي چې په یو ځای کې یو کور کې بالمازه پروت وي هغې سره حوشا 40 کورونه رب العالمین په دغه سپېرهتوب کې سېزي. اوس موږ سوچ وکړو چې یا بالماز په یو کور کې پروت وي او ګرد چاپېره 40 کورونو ته د هغه سپېرهوالی رسي. نو چې دا بالماز زموږ سره په کور کې وي نو آیا زموږ په دې کورونو کې به خیر او برکات راشي؟ کله وخاصه چېرته به خیر او برکات راشي؟ نو یو انشاءالله کوشش کوو منځونه پابندۍ سره چې د چا په کور کې زنانۍ منځونه نه کوي هغې ته به د منځونو ترغیب ورکوو. او بله خبره دا چې د چا بچي دي هغه منځونه نه کوي هغې باندې انشاءالله پابندي کې باندې وکړو او د خپلو سترګو حفاظت وکړو یعنې حتی الوسع د ګناهونو ځان ساتو او دا وظیفه پابندۍ سره کوو. وظیفه ډېره اسانه ده یا کریم او یا رزاق او د وظیفې طریقه څه ده نو د هر فرض منځونه پسې سل کرته کوه یا کریم یا رزاق او که د هر فرض منځونه پس درته مشکل وي دا خو به ډېره ګرانه شي بعضې کسان وایي نو بیا داسې کوشش کوئ چې د ماسخوتن په وخت کې ولې یو وخت وباسئ مخکې او وروسته په نبي علیه السلام باندې درود شریف ولولئ او 1500 کرته یا کریم او یا رزاق وظیفه وکړئ او دغه وظیفه چې کله کوئ نو په داسې انداز کې کوئ چې ستاسو ټوله توجه دغې وظیفې طرف کوي. یعنې داسې ځای کې کښېنئ چې د وظیفې په دوران کې چا سره خبرې ونه کړئ یا ستاسو ذهن مشوش نه شي بل خوا ته لاړ نه شي. نو انشاءالله پابندۍ سره دا عمل تاسو کوئ لږ ورځو کې به انشاءالله الله رب العزت ستاسو روزۍ کې ډېر زیات برکت پیدا کړي اضافه پکې وشي انشاءالله.